انتفاعي یا درې میاشتنی اظهار لیک. د انتفاعي یا درې میاشتنی اظهار لیک د وړاندې کولو لپاره دغه پته ards.ard.gov.af ته سرور ښکاره کړئ او خپل کارونکي نوم او پټ نوم مو د عوایدو لوی ریاست د برېښنایي اظهار لیکونو د وړاندې کوونکي سیستم په اصلي پاڼې کې ورکړئ. وروسته د اظهار لیکونو برخې ته په ورننوتو سره د ناوړاندې شویو اظهار لیکونو برخه پرانیزئ. بیا د انتفاعي مالیې برخې ته په ورتلو سره د خپل مکلفیت دوره مو وټاکئ. د ګمرکي مخکې ورکړې او میم 14 د لرلو په مهال د معاملې د مبلغ ځای کې د تاریخ او نظر تر لیکلو وروسته د ثبت تڼۍ کلک کړئ. وروسته په 11مه کرښې کې د عوایدو ټولټال په لیکلو سره د لیک تڼۍ کلک کړئ. د لیک تڼۍ په کلک کولو سره د محاسبې پاڼې ته ورسخیږئ. په دغې پاڼې کې د ورکړې وړ مالیه، د اظهار لیک د ځنډ جریمې او د ورکړې د ځنډ جریمې کتلی شئ او که د تصحیح اړتیا وینئ د ارزیابي بدلون تڼۍ کلک کړئ او وروسته د پی ډي اف تڼۍ په کلک کولو سره اظهار لیک په اتومات ډول ښودل کیږي. تاسې یې چاپولی شئ او که چیرته ورکړه یا تحویلي در باندې پاتې وي د مالیاتو د لومړنۍ تصفیې لپاره بانک ته رجوع وکړئ. زموږ مالیه، زموږ هیواد، زموږ راتلونکی.